بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ډېر محترم زمونږ د مختلفو ګوندونو مېلمانه او د تحریک چې څومره هم وګړي راغلي دي هغه که زموږ ځوانان دي که زموږ خویندې دي ټولو ته د زړه د تله سلام کوم السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو ملګرو لږ خاموشي اختیار کوي چې خبره وشي هر سړی بس نه د کیني خو خاموش دی چې څنګه یې خوښه یو شي خاموش نن داسې جلسه ده چې دا جلسه په بې انتها مشکلاتو کې د ریاست چې څومره هم زور و هغه که پولیس و د هغه که جاسوس و د هغه که فوج و چې کومه هم لار وه کوم هم ډګر و هر شی ونیول چې دا جلسه به نه کېږي خو بیا هم دا جلسه وشوله او دا جلسه ته او دا جلسه کې د یاد لري ځوانان نه د پښتنو پیغلې هم راغلي دي هغه هم پکې ناستې دي خو زه هغه پښتانه چې په 15 کیلو دال خرڅېږي غټ غټ یې برېتونه هم پرې ایښي وي ګرځي هغه د پښتونخوا د پیغلې نه وشرمېږي چې دلته ناستې دي خو یو خبره درته کومه دا مشکلات بس نه دي چا نه تپوس شوی و چې مشکلات د یو مقصد د یو مینې دپاره ولې راځي هغه ورته ویلي و چې ځکه چې هر کم اصل بیا دا دعوا نه وکړي د خپل قام او وطن سره مینه د خپل ولس سره مینه په دې کې مشکلات ځکه راځي چې هر کم اصل بیا د دې دعوا نشي کولی دې ته روغ خلک پکار دي دې ته تکړه خلک پکار دي دې ته لوی خلک پکار دي دې ته فکر لرونکي خلک پکار دي هر څوک د دغې مینه دعوا په دې ورځ باندې چې کله امتحان راشي بیا اندازه ولګي ملګرو پرون ټوله ورځ یوازې ګراوند نه و بند یوازې لارې نه وې بندې شوې بلکې کرسۍ چې دا خلک به په آرام هم نه کیني بلکې د ستاسو په سټیج باندې وګورئ نن زموږ ډېر دروند مشر مېلمه عثمان کاکړ به داسې راته ناست وي او باجواغ دی به زموږ په وینې جوړې بنګلې او محلات په کرسۍ کې ناست وي دا دوی تل ملګرو او دوی بل کار څه کوي مونږ د دوی چنډې لا نه دی حیران کړی چې دا زموږ دښمنه ده خو چې کله هم پښتانه حقوق غواړي دا یې انکار په ژبه نه کوي دا یې د پاکستان جنډې مخته راوړي ده د دې جنډې نه د پښتنو د حقوقو نه د سرغړونې او د نه ورکولو علامت جوړ کړی دی دا جنډه یې د خپله داسې جوړه کړله ملګرو نن بلها ملګري په لارو کې ما ویډیو کتله د پیزو په چیک پوسټ باندې
پښتانه پولیس را مخته دي او هغه لاره بنده کړې ده عالمزیب ورته راکوز شي ساده خبره ورته وکړي چې وروره زما خپل حقوق دپاره روان یم تا لاره بنده کړې ده دا غیر عیني ده او زه به خپل حقوق اوس اخلم زه در باندې راځم ته چې څه کوې کوه ګاډي ته ځنه وخېږي ملګرو ته چې په ورځئ او داسې ځینې راځي ملګرو هره لار یې نیولې وه بیا په هره ضلع کې نیولې وي اوس هم زموږ ملګري زوبیر شاه او مولا بارام لا په جیل کې پراته دي د دې جلسې په تیاریانو کې ونیول داسې د باجوړ ملګري ګل بادشاه چې بله ورځ یې په باجوړ کې د پي ټي ایم زلمو شکست ور و هغه یې نن په چیک پوسټ باندې درولي دي بلها مشکلاتو باوجود زموږ د کام وطن سره مینه لرونکي نر او ښځې چې څوک هم غوزانونه هم راورسول خو چې څوک په لارې باندې پاتې دي هغو ته یو دوه ځله سلام چې تاسو دا همت وکړه چې را روان شوئ د خپل کام او وطن سره ودرېدئ په داسې ورځ نه یې ورسره ودرېدلی په داسې ورځ د خپلې خاورې سره نه یې ودرېدلی چې ګډا وه ډولونه وي اتڼ و په داسې ورځ چې هر طرف ته ټوپک نیولی و ته د خپلې خاورې د وطن خبره ته راووتلې مولا بارام راغی منډه راوهي را روان دی یہ جو دہشت گردی ہے یہ جو دہشت گردی ہے په منډه راغلی دی ملګري لږ شاته شي لږ شاته شي ملګرو مولا بارام صرف راخیږي ملګرو ما د جلسې خبره کوله چې جلسه په څومره مشکلات کې دی هر ملګری صرف خاموش شي نور که څوک ولاړ وي ناست وي هغه پروا نه کړي ملګرو په دومره مشکلات کې دننه هم دا جلسه او د دې جلسې په ټولو منتظمینو باندې آفرین موږ ټول وایو خو یو خبره کوو د نن جلسه د ارمان نوني په حواله سره وه ارمان نوني یوازې د ده شهادت او دین نه د ده د ژوند نه زده کړه کول دي خپلې خویندو ته خپلو بچو ته د دغې کام وطن مبارزه ښودل ارمان نوني دی په دې خاوره باندې مزاحمت کول د ارمان نوني سره مینه ده په هر لحاظ سره به د ده دین یوازې د دین په یوه ورځ نه بلکې هره ورځ لمانځل پکار دي ملګرو ارمان نوني د دې خاورې یو شجاع بچی و دا ریاست یوازې په ارمان نوني نه بلکې هر هغه دپاره ظالم دی چې د دې خاورې پوښتنه کوي یو صرف پښتون نه
که بلوچ ته کسیندی دی څوک چې د خپلې خاورې خبره کوي هغه ټول په هغه ټولو باندې دوی ظلم کوي تشدد کوي جبر کوي او د دې جبر د دې ظلم مخته یوازې پښتانه نه بلکې بلوچ او سیندای هم چې کوم ولاړ دی مونږ هغو ته هم غږ ورکوو چې راځئ په یو ځای ودرېږو او د دغې فاشست ریاست نه د دغې ظالم ریاست نه د دغې جابر ریاست نه په یوازې د دوی مخې ته ودرېږو د دوی ظلم بند کوو ملګرو د ارمان مڼي سره وفا د دې تحریک مضبوطول دي دا موږ چې وایو چې د شهیدانو وینه به رنګ راوړي هغه دا وي چې په هر ځای کې چې قامي ډاګر وي په هر ځای کې چې قامي خلک قامي غونډې وي په هغه کې شرکت په منظمه طریقه سره په لیک سره په لوست سره په مبارزه سره په هر لحاظ سره د خپلې خاورې خدمت د خپل وطن خدمت دا د شهیدانو وینه رنګ دی او دا به موږ او تاسو په خپل عمل سره کوو ملګرو یو بله خبره کوم د پی ټي ایم د بندیانو په حواله سره نن ستاسو په منځ کې علي وزیر نشته دی نن ستاسو په منځ کې نورالله ترین او محمد شیر حاجي نشته دی داسې اویس ابدال زموږ یو تکړه ځوان داسې که د جبار خبره کوو او دلته موږ که خبرې کوو په هر ځای کې زموږ ملګري چې ګرفتار دي او دا اوس تازه چې دوی په کراچۍ کښې 33 ځوانان کله نیول هغو ځوانان یوازې دوی مېړانه یوازې تکړهتوب یې نه وکړه بلکې د دوی پولیس سره د ټوپک د دوی په ګاډي باندې وختل او د خپل فتح نشانونه یې ورته جوړول دا د امن نه وېرېدلي خلک چې کله دوی ویني چې دا خو په کړو کې هم خاندي لا هم د دوی حوصلې ماتې شي د دوی سره یو کیسه وه د دوی سره یو خبره وه چې دا خلک به په جیلونو ویریږي په جیلونو باندې موږ 2 کاله 3 کاله ول چې کله په پېښور کې جلسه وه په هغې کې موږ دا خبره ورته کړې وه چې ته به وایې چې که پښتانه به په ظلم جبر او په مړولو څوک ویروي ستا پلار موږ نه شي هېرولی په هغه خبره اوس درسره کوو ملګرو د دې بندیانو د راخوشي کېدلو دپاره به تل تحریک یوازې د پښتنو د حقوقو نه بلکې د خپلو ملګرو سره به هم تل ولاړ وي لکه څنګه چې ولاړ دی قایم او دایم دی ملګرو د پی ټي ایم 3 کاله پوره کېږي خلک وایي پی ټي ایم څه وکړل پی ټي ایم د جبر مخته دیوال جوړ کړی دی پی ټي ایم د ولسونو په منځ کې مینه جوړه کړه پی ټي ایم نر او بر افغان قوم سره یو کړ پی ټي ایم فکرونه یو کړل پی ټي ایم وطنونه یو کړل پی ټي ایم په دې خاوره باندې د هر څه مخه نیوله نن زه په دعوه سره وایم چې دا خلک دا نن چې موږ په سوشل میډیا وینو یا دغسې وینو نو خلک پښتو ژبه لیکي زه په دعوه وایم چې 95% خلک دي چې د پی ټي ایم د وجود نه پس دا پښتو ژبه زده کړې ده دا د خپل ژبې خدمت دی دا د خپل کلتور خدمت دی دا د خپل قومي سیاست خدمت دی دې خاوره په دې وطن کې موږ هر وخت چې کتل هم دلته قومي سیاست ته په کومه سترګه کتل په دغې د پرمختګ نام پی ټي ایم دی پی ټي ایم په دې خاوره باندې ورکو باندې اوښکې پاکې کړلې پی ټي ایم په دې خاوره باندې هغه چیک پوسټونه چې ستا ضلالت ستا بدنامۍ سبب جوړېدل د هغو د ورکولو تر ټولو غټ نام پی ټي ایم دی پی ټي ایم په دې خاوره باندې هغه خلک چې مورای عدالت دوی وژل هغه خلک چې دوی به ووژل لاسونه یې خرڅول نن هغو خلکو ته تر ټولو غټ دیوال تر ټولو غټ خنډ پی ټي ایم جوړ شوی دی پی ټي ایم د پښتنو د دشمنانو پی ټي ایم د دغه خاورې د دشمنانو هر هغه خلک چې په دې خاوره جبر کول غواړي هر هغه خلک چې په دې خاوره ظلم کول غواړي د پښتنو د ټولو دشمنانو نن که د سر درد څوک جوړ شوی دی د هغې نام پی ټي ایم دی پی ټي ایم سپورټ کول خپل قام خپله ژبه خپل ولس خپل مظلوم خپل محکوم دا خلک سپورټ کول دي پی ټي ایم سپورټ کول یووالی جوړول دي زه په دعوه وایم چې نن نه 3 کاله اول د وزیرستان د کوټې د باجوړ د سوات د پېښور د چمن دې چې څومره تعلق و نن یې په هغه نه
50% زیات شوی دی د کابل او د پېښور د کندهار او د کوټې چې کوم تعلق و هغه نن زیات شوی دی دا یو فکر دی دا پی ټي ایم په 3 کاله کښې د کوم کار وکړه یا په 3 کاله کښې د څومره خدمت وکړه یوازې د ولسونو نه یوازې د قام نه بلکې د قامي ژبې د قامي هر هغه فکر د قامي هر هغه عقل چې په دې خاورې محنت کړی و د ټولو یې ورسره هغه په مضبوطه توګه باندې خدمت کړی دی ملګرو په هیڅ جبر په هیڅ ظلم باندې نه دا پښتانه دوی ټیټ کړل نه یې ټیټولی شي که دا ریاست دا فکر لري چې د دې خاورې نه د پښتون او پښتونولۍ خبره مونږ ختم کړې ده هغه به مونږ هر وخت په ډاګه ورته کوو چې ته یې کله هم نشي ختم کولی نه یې ختم کولی شي زه په اردو ژبه کې دلته نور چې کوم محکوم کامونه دي چې هغه په دې ژبه وپوهېږي په هغې غږ کومه میں بلوچ قوم کو مخاطب کر کے بات کہتا ہوں کہ آئے ایک ساتھ حیات بلوچ کے لیے جدوجہد کرے ایک ساتھ کریمہ بلوچ کے لیے جدوجہد کرے آئے میں سین نیشنلسٹ کو سے بات کرتا ہوں کہ آئے سارنگ جوانوں کے لیے ایک ساتھ کھڑے ہو جتنے بھی سندھی مسلم پسند ہے جتنے بھی مظلوم ہے اس کے لیے ایک ساتھ کھڑے ہو میں گلگت بلتستان کشمیر کے لوگوں کے سے بات کرتا ہوں کہ آئے ایک ساتھ اس ظالم کے اس جابر کے ساتھ اس کے سامنے کھڑے ہو جائے اور اس جبر اور ظلم کو ختم کرنے میں اکٹھے ہو کر کردار ادا کرے پښتانه به په خپل ځای د پی ټي ایم د خپله چترۍ لري خو چې چېرته هم مظلوم و محکوم وي د هغو سره به همدردي لري په افغانستان کې چې کوم جنګ روان دی د دغې جنګ موږ کټر مخالفت کوو ټول تحریک یې مخالفت کوي ولې لاله خلاف شي دا د دغې جنګ مخالفت کوو د افغانستان ولس ته دا پیغام ورکومه چې دلته د چړو لاندې هم موږ ستاسو سره د مینې دعوا پورته کوو دلته د چړو لاندې هم موږ د لر او بر افغان دعوا کوو دلته د چړو لاندې هم په داسې وختونو کې چې ټولې لارې نیولې وي هر طرف ته ظالم ولاړ وي موږ ستاسو سره د مینې چغې پورته کوو ستا دا په دې خاوره باندې امن د ټولې خطې امن دی نن په افغانستان کې جنګ روان دی زه د دغه خطې د روس نه واخله تر سریلنکا پورې ټول هېوادونو ته دا خبره کومه چې دلته که په افغانستان جنګ ختم شو دا ټوله خطه به ترقي وکړي که دلته جنګ لګیا و په دې خطه کې څوک هم بیا مخته نشي تللی چې تر څو د افغان خبره په جنګ وي تر هغې به د ټوله خطه په جنګ کې لګیا وي ملګرو دا د دوی چې ویره ده د پی ټي ایم نه هغه یې هم بې ځایه نه ده څه هسې دوی د طبیعت نه ډارن خلک دي څه پی ټي ایم څه دننه هم داسې خلک دي څه پی ټي ایم هم د داسې پیغلو شازلمو یو تحریک دی چې هغه ماتې کله هم نه مني هغه دوی ته نه ټیټېږي هغه دوی په پیسو باندې هغه دوی په عهدو باندې په هر شي باندې وکتل خو دوی ته نه ټیټ شول نه یې خبره ومنله نو د دوی ویره په خپل ځای دی دوی چې د خپل کوم هم عمل کوي زموږ د ودرولو زموږ د بند کولو پی ټي ایم خو پر امن دی په ده خو یې حمله نه ده کړې خدای دې چې بند کوي ستا د یو تش اواز نه هم یېرېږي موږ دغو ډارنو خلکو ته وایو چې ستاسو دا ډارونه دا چې یېرېږئ دا په مظلومو چې کوم پی ټي ایم سوار دی دا به تر قیامت پورې چې تر څو ستاسو شکست نه وي راغلی تر هغې پورې به په تاسو د باندې سور وي په تاسو د باندې به راځي ملګرو او په دې تشدد باندې دوی هېڅ څوک پرشا نه کړل نن زموږ په منځ کې اوس هم دلته مولانا اعجاز ولاړ و مولانا اعجاز دوی څو میاشتې مسلسل په انټرمنټ سینټر کې تشدد پې کوو چې راوتلو یو خبره مې ورته وکړله چې که تاسو ما په دې بنیاد پرېږدئ چې دی به پی ټي ایم ته نه ځي خطا شوي یئ زه چې ځم اول به خپل مخور ته ورځم او نن د ده نیکه وفات و پلار یې د هغې ساتکې ته ناست و ده ورته ویلي دي پرون ماښام
چې زه لاړم د پی ټي ایم جلسه ده نشي دوی په جبر باندې خلک په شا کولی نشي دوی په ظلم باندې خلک په شا کولی موږ ته اوس مخامخ دلته د میسینګ پرسنز فیملیز ناستې دي لاپته افراد چې په دې خاوره باندې زموږ ډېر دروند ملګری چې د خیبر ضلع نه تعلق دی احسان الله 3 کاله کېږي چې پی ټي ایم جوړ دی دی د خپل پلار بینر راوړي هغه امپیر کړی په نوکري پسې نه ګرځي په ورک پلار پسې ګرځي په دې باندې دوی لا هم د کام ځوروي دا زموږ په خاوره په یو سړي باندې خو تشدد وکړي په یو کس باندې جبر وکړي خو دا جبر نورو ته دوی مثال جوړوي چې د خپلې خاورې خبره به نه کوئ په هر لحاظ سره به پښتون د خپل قامي تحریکونو سره ودرېږي په هر لحاظ سره د پښتون سره بله لار نشته دی دلته چې څومره هم په دې خطه کې په دې خاوره کې پارټۍ دي د پښتنو هغو ته موږ وایو که چېرې پښتون ته ژوندون غواړو زموږ ستاسو مشترکه زموږ ستاسو یوه ایجنډا وي بیا پی ټي ایم هیله لري چې ستاسو به هم مرسته تل د دوی سره ولاړه وي تل به دوی ستاسو د دوی سره ولاړ وي ملګرو دلته خبره د صوبایي حکومت یا د مرکزي حکومت کېږي د دوی نه د سره د چا توقع شته نه د دوی سره د سره څوک خبره کوي نه دوی د فوج انټرپرایزر چې جوړ وای بیا هم صحیح دي اوس د دوی هغه څه ورته وایي چې کال ورته میلاوي صرف دوی صرف کال ډیوټي ده چې دوی ته خبر ورکړي چې هغه وشول دغه وشول دا د وټسپ حکومتونه دا د یو کال حکومتونه دوی ځانونه ثابت کړل چې په دې خاوره د دوی هېڅ اختیار نشته دی خیر اختیار په خپل ځای خو پرون چې کوم خلک د پارټۍ اړخه راغلي وو موږ هغو پارټو ته وایو چې کېدای شي په یو کلي کې ستا کسان زیات وي داسې علاقې هم شته چې هلته بیا ستا کسان کم دي بیا به هلته هم تا څوک پرې نه ږدي جلسه ته بیا به هلته هم تا څوک جلسه نه پرېږدي دلته په دې خاوره باندې سیاسي هم آهنګي د دې خاورې ضرورت دی زموږ ملګرو چا ته لاس نه واچول زموږ ملګرو چا ته کنځل نه وکړلې ستا تربیت د کنځلو دی ستا تربیت د دهشتګردۍ ده ستا ټول عمر تربیت دې شوی دا هغه خلک چې په دې خاوره باندې سیاسي هم آهنګي نه غواړي د دې خاورې مفادات ته کله هم نه دي د دوی خاورې مفادات ته دوی کله هم ژمن نه دي هېڅ بند نه ورکوي د دې خاورې ګټه د دوی خاورې په ځای نه پرېږدو کېږي او نوره خبره پی ټي ایم موږ چاته دا خبره خو نه کوو چې یا هغه دی یا دغه دی پی ټي ایم په خپل ځای ولاړ دی په خپل ځای به ولاړ وي مخ ته ځي خو پر شا نه ځي اوس هم پی ټي ایم نور هم پرمختګ کوي د دغې جابر د دغې فاسست فوج یا د دوی چې څومره ریاستي مشوري ده د دغې د ظلم پر خلاف به پی ټي ایم تل خپله مبارزه دوامداره ساتي او یو آخر خبره دې ریاست ته بیا کوو چې لارې دې بندې دي ملګري جیلونو ته واچوې خدای ماکه که د ټول ملګري په جیلونه کې وي په پښتونخوا کې یو منظور پاتې وي هغه هم ګریوان پرې وي ټوپۍ یې نه وي بیا به هم په روډ ستا مخته ولاړ وي موږ په دې خاوره باندې د دې خاورې د خپلواکۍ دپاره د دې خاورې د زورواکۍ او د بلواکانو نه د ختمولو دپاره او په دې خاوره باندې د امن دپاره خپله مبارزه جاری ساتو په دې کې دننه زه خپلو ملګرو ته وایم حوصلې ونه بېلئ حوصلې به تل مضبوطې لرئ او ستاسو حوصلې موږ تل لیدلې دي چې تل مو مضبوطې حوصلې لرې دي هر کله چې موږ د تحریک په ځوانانو باندې د تحریک په پیغلو باندې د تحریک په چې څومره هم وګړي دي په ټولو باندې موږ ویاړ کوو فخر کوو ځکه هم چې کله کله د جیل نه یو بندي راوځي هغه به تا ته یو خبره کوي هلته په جیل کې د پی ټي ایم یو قیدي و زموږ یې ډېر خدمت کوو ما ویل دا د ده تربیت دی چې د خپلو ولسونو خدمت وکړه دوی په قید کې دننه هم دوی په جیل کې دننه هم د استقامت او د خدمت یو نشان جوړ شوي دي حنیف پښتین دوی په دې باندې نشي د ده خدمت د خپلې خاورې دپاره خدمت هغه د جیل کې هم کوي داسې زموږ نور ملګري هر ځای کې پاتې شوي دي د دې خاورې د خلکو د خدمت دپاره یي
تل دوی ښه په تکړهوالي سره همت کړی دی محنت یې کړی دی ملګرو یو آخر خبره دا کومه چې په دې قبایلي علاقو کې قبایلي شخړې ډېرې روانې وي د پی ټي ایم ملګري ډایرکټ د امن لاریون کوئ دا پښتانه چې د یو بل نه بیزار دي یو بل په ګولیو سره وژني یو بل په ټوپکو سره وژني د دوی په منځ کې دیوال جوړ شو چې دوی نه سره ووژني دوی مه پرېږدئ ته لاریون ورکوئ د امن لاریونونه ورکوئ اوس هم په ورځي ایجنسۍ کې هر کله هلته کله په قبایلي بنیادونو کله په مسلکي بنیادونو باندې جګړې کېږي دواړه اړخ ته پښتانه وژل کېږي هلته دا کار لګیا دی په ضلع خیبر کې دننه هم دوی دغه کار لګیا کړی دی او بیا دوی د دې د فیصلې ورکوي نه صرف د څو ګنټو یې د څو ورځو دپاره څه کیسه کېږدي مستقله خبره پکار ده دا کام دی په دې خبره سوچ وکړي انتهایي په داسې حالاتو کې ښخ شوی دی چې یو خوا په ډیورنډ ایخوا خلک دي دې خوا ډیورنډ دی په ډیورنډ نه پس بیا پنجاب دی چې تا نه پرېږدي دیوال یې در باندې راپورته کړی په منځ کې یې بند کړي دي دا کام به په دې نه پس چې کومه هم فیصله کوي هغه به په خپل منځ کې د یونټي او د ظالم او جابر سره د ټکر وهلو وي په دې کې دننه که زموږ سرونه ځي که په دې کې موږ ته جیلونه راځي دا جیل به په فخر سره خورو دا تکلیفونه به ډېر په ویاړ سره تېروو مونږه ځکه چې دا تکلیف د ذات دپاره نه دی دا د کام دپاره دی دا د هغې دعوې دپاره دی چې موږ په دې خاوره د کام د خدمت کړې ده ملګرو آخر دا خبره هم درته کومه زمونږ غیر منظم والی دا د دشمن په فایده تمامیږي زمونږ غیر منظم والی په خپل منځ کې د یو بل د بې اتفاقۍ سبب جوړېږي هر کام هر ټولی هر یو څوک چې وي چې هغه منظم وي هغه فایدې هم کولی شي هغه د ټیم ورک ډیولپ کولی شي هغه د یو بل نه بېزاره کېږي نه زه هسې مثال در کومه لس ځوانان یو ځای کې درنه شروع کړله هغو کې یو کس خپل سټیټ سیکرټري شو یو یې راوغوښت بل دا ټول سره مرور وي چې چا ورته ویلي چې سټیټ سیکرټري چا ولې یا پلان کوي اول راوستاګل خو چې کله دوی اول نه دا ډیسایډ وي پلین یې وي منظم وي چې دا به سټیټ سیکرټري شي دا به دغه کار وکړي دا هغه بیا په خپل منځ کې ټیم ورک ډیولپ کېږي د دې دپاره د پی ټي ایم چې کومه تنظیم سازي لګیا ده په هغه کې دننه تاسو ګډون وکئ تاسو شرکت وکئ دا تنظیم سازي د چا د ځان نه د پرې کولو دپاره کار ته یې نه دی دا کام زموږ کام دی زموږ کام چې زموږ سره نه وي بیا به موږ چیرې ځو دا د یو پارټۍ خلاف نه دی دا زموږ د نیشنلیست ګوندونو سره خبره نه شي کېدلی د هغو مضبوط زموږ مضبوط والی دی د هغو تکړه والی زموږ تکړه والی دی نو په دې کې دنه هېڅ داسې خبره نشته دی دا به د چا خلاف کړي نه دغه چې کوم خلک موږ سپورټ کوي چې هغو ته یو منظم پلان ورکړو د دې په حواله سره چې د کومو ملګرو ګیلې دي هغو ګیلې ورکولو دپاره زه نن ورځ ټاکم په یوه هفته کې دننه زه ټولو ته کښېنم چې څومره هم په دلیل باندې جایزه خبره وي موږ به زه به خپل مرکزي کمیټې ته زه به خپل مرکزي چې څومره د پی ټي ایم مشران دي په کومو باندې هم عمل ممکن وي هغه به ټول موږ کوو موږ لیوني شوي خو نه یو چې په دې خاوره به پی ټي ایم یا واړوکی کوو یا به صاحب ته کوو خو څه خبرې د دغې خاورې ضرورت وي هغه د تحریک ضرورت وي هغه د دې وطن ضرورت وي که چېرې موږ کچېرې موږ غیر منظم پاتې شو زه وایم غیر منظم قوتونه د یو بل نه بیزار کېدو کې ډېر په اسانه ځي بیا به 15 کاله بعد 15 کاله پس به د ارمان نومي د تلین دپاره هم خلک سره بیزاره شوي وي بیا به د سردار عارف و د خړ کمر یا د نورو شواده د دین دپاره هم کسان نه وي خو چې کله منظم دی بیا په تا باندې هېڅوک هم هېڅ داسې نشي کولی هېڅ څوک تاسو نه کوي نو دا د دې کام او په دې کې دننه د پارټو هر ملګری وي مسؤل شي یو د دوی د عهدې په خبره باندې هم موږ نظر ثاني کوو بیا ملګري راغواړو چې کښېنئ په دې خاوره باندې څومره هم موږ خلک مضبوطولی شو ولسونه مضبوطولی شو څومره د قام مضبوطولی شو پی ټي ایم د دغې دپاره دی پی ټي ایم بل کار نه لري د خپل خلک سره راغونډېږي د خپلو خلکو کې اتفاق څنګه جوړېږي په دې خپلو خلکو کې منظموالی څنګه راځي دی سیاسي تربیت څنګه کېږي دغې دپاره راټول شوی دی کله به هم پی ټي ایم یو داسې حرکت یو داسې قدم نه واخلي چې په هغې باندې به د کام سره بیل شي یا دا کام به د یو بل نه بیزار شي او هر کله هم په دې خاوره باندې هر سیاسي لیډر یا هر سیاسي مشر یا چې څومره هم د دې خاورې مشران دي د دوی یو کور ته تللي یو بیا ځو په جرګې ورځو په ننواتې ورځو دا کام به سره یو کوو د دې کام د یو کولو دپاره به تل خپل صلاحیتونه په مخ وړو او زه د یو خبره په ساده پښتو کې کومه بیا به په انګریزي کې هم ورته ترانسلیټ کو یورپ او امریکا او نور هیوادونه
پاکستان ته امدادونه ورکوي او دا پاکستان خلکو ته انساني حقوق نه ورکوي. یوازې انساني حقوق نه ورکول خو پرېږده، هغه په انساني حقوقو پرې وژني، د خلکو په لاشونو پیسې اخلي، خلک وژني، ولسونه بربادوي، کورونه ړنګوي، هغه دوی ته پیسې ورکوي. زه د هغې هېوادونو د هغې ملکونو د ولسونو ته دا پیغام به موږ رسوو چې ستا ټیکس چې ته وایې چې موږ انسانیت زده کړی دی، ستاسو ټیکس دغه هېواد ته میلاویږي، ستاسو د ټیکس فنډ دغې هېواد ته میلاویږي چې کوم د انساني حقوق تر ټولو سخت سرغړونې کوي، تر ټولو سخت یعنې د انسانیت خلاف کارونه کوي. دا ریاست موږ نه، د دغې ریاست مقداران وایي چې دهشتګردي هم دوی پیدا ده، د دهشتګردي موجد دوی دي. کله وایي دا زموږ ضرورت و، کله وایي دا د امریکې ضرورت و، کله وایي چې دا د چین ضرورت و. ستا د نیکه هم چې ضرورت وي، زموږ په خاوره دا ضرورتونه موږ نه در سره منو چې چېرته کوئ هم هلته وکئ. که دهشتګرد ټولي ساتل د ریاست ضرورت وي نو تر ټولو زیاتې موټروې خو د پنجاب ته جوړې دي، دا ټولي هم بیا هلته جوړ کړه، هلته یې وګرځوه. دلته زموږ په خاوره کې هېڅ جنګ یا ستا چې کوم دلته عام خلک ګرځي، پخوا خو به په وردي کې د دوی د سیالکوټ او د لاهور خلک ګرځېدو، اوس بغیر وردي ګرځي. یو پښتون ته وایي څه نام دې دی، پلار نام دې څه دی، چې که ته ما نوټ کړلې زه به بیا تا ته سزا درکوم، ستا به کاروبار ختم کوم. یو خبره درته کوم، دا تا دای نه دی نوټ کړی، دا تا ځان نوټ کړو. څوک چې پښتون تنګوي دومره به لاس په زور سره ګرېوان ته دررسوي، دومره هم په زور. او ملګرو راتلونکي چې څومره هم زموږ غونډې یا جلسې اعلان کیږي، اصل هم چې څومره هم د زموږ جلسې جلسونه اعلان کوو، دا موږ ټول چې څومره مرکزي کسان دي د یو بل سره په مشوره باندې بیا موږ اعلان کوو. زه به نن بیا د ټولو مرکزي ملګرو سره مشوره کوم او په نږدې وخت کې به د خپلو قیدیانو دپاره هم د خپلو ولسونو دپاره د دې دپاره به موږ بیا د مزاحمت د پرامن مزاحمت اعلان کوو او په دې خاوره باندې به دا مزاحمت جاری وي او موږ به یې جاري ساتو. او د دې لپاره چې کله هم په کوم ځای کې د غونډې یا د جلسې جلوس یا د څه هم اعلان وشي، ټول ملګري به هغه ته ښه په درناوي، ښه په تکړهوالي سره ولاړ وو. زه په آخر کې بیا هم د دې ملګرو چې څومره هم راغلي دي، دا کې زموږ سره ډېر د نورو پارټۍ مېلمانه هم وو، هغو ته خراج تحسین پیش کوو چې د تحریک ملګرتیا یې تل کړې ده. او عثمان لالا راغلی و، هغه ګلا خرابه وه، د دې د وجې هغه تقریر نه وکړی شو. او زموږ ډېر ملګري چې هغه ډېر دروند نظر لري، ډېر ژور نظر لري، هغه د تقریر نه پاتې شول، نه یې وکړل. هغه په دې جلسه کې دوی سره چې خبره به کوله، دوی ویل موږ دلته د خپل کام سره ودرېدلو ته راغلي یو او دا مثال جوړوو چې تقریر شته نه شته، ښه خبره شته بده ده، خو چې څه هم راځي دلته به موږ د کام سره ولاړ وو. ملګرو بیا هم I am addressing to the people of America and Europe that the tax which you are paying to your government is giving these funds to a state which is violating the human rights. So indirectly you are becoming a part of a crime which you didn't want to do, but indirectly by funding this state you are indirectly involving in those all war crimes or human rights violations which are done by this state. So we are requesting to the whole world that don't pay any funds to this fascist state.
आज فرنگیانو نه پاتې خلک دي، د دوی ژبه ډېره ښه ده. Until they are not giving the human rights to the people of this country, don't pay any fund to them. ملګرو خدای مو تل آباد لره، خدای مو خوشحال لره، په تاسو باندې ویاړو. تاسو ये जो दहशतगर्दी है इसके पीछे वर्दी है, ये जो दहशतगर्दी है इसके पीछे वर्दी है, ये जो गुंडागर्दी है इसके पीछे वर्दी है, ये जो पुलिस गर्दी है इसके पीछे वर्दी है, ये जो अदालत गर्दी है इसके पीछे वर्दी है. हम पाकिस्तान के अदालतों की भी इस जालिम जाबिरों से रिहाई का मुतालबा करते हैं. हम इस मुल्क के पुलिस का भी इस जाबिर और जुल्म से रिहाई मांगते हैं. हम इस मुल्क के उस सियासी पार्टियों के जो उसके साथ खड़े हैं, मजबूर बनाया है, उनका भी रिहाई मांगते हैं. जुल्म कभी तालिब भी तालिब भी अमन कमेटी भी